د ایټالیا کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د آی سی سی نارینه و شل ورځې نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. دا مهم پرمختګ د 2015 میلادي کال د اروپا کوالیفایر سیالیو له لارې وشو، ځکه چې یادې لوبډلې د سکاټلند او ګورنزي پر وړاندې بریاوې ترلاسه کړې. د دې بریا سره ایټالیا د نړیوال جام 14مه کوالیفای کوونکې لوبډله شوه او نیدرلند 14م هیواد شو چې دا مقام یې ترلاسه کړ. د 2016 میلادي کال شل ورځې نړیوال جام به راتلونکي کال په هند او سریلانکا کې ترسره شي، چې پکې به ټولې 10 لوبډلې ګډون وکړي. له دې ډلې کوربه هیوادونه یعنې هند او سریلانکا سربیره پر دې افغانستان، استرالیا، انګلستان، ویسټ انډیز، امریکا، جنوبي افریقا، بنگلادیش او نیوزیلند د تیر جام له کبله مخکې لا کوالیفای شوي وو. همداراز پاکستان، نیوزیلند او آیرلند د نړیوالو درجه بندیو له مخې دغه جام ته مستقیم تګ کړی دی. اوس یوازې 6 نور ځایونه پاتې چې دا به د سیمه ییزو کوالیفایر سیالیو له لارې ډک شي، چې له افریقا به 2، له امریکا 1 او له اسیا او ختیځې اسیا 3 نورې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې د 2016 میلادي کال شل ورځ نړیوال جام به د فبرورۍ له لومړۍ نیټې څخه تر مارچ لومړۍ پورې د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب ترسره شي. دا به لومړی ځل وي چې دغه دوه هیوادونه په ګډه د شل ورځې نړیوال جام د سیالیو کوربتوب کوي.